موږ انسانانو هڅه کړې چې د دې نړۍ هر کونج وپلټو. موږ د غرونو لوړ سرونه لمس کړي، د سمندر ژورو ته ښکته شوي یو، او حتی په سپوږمۍ مو هم ګام ایښی. خو لا هم ځینې داسې ځایونه په ځمکه شته چې انسان په هیڅ صورت سره هلته نشي تللی او هلته د ورتګ امکان نشته. دغه ځایونه دومره خطرناک، رازناک او محدود دي چې که څوک هلته ولاړ شي کیدای شي هیڅکله بیرته راونه ګرځي. نن به درته د داسې لسو ځایونو په اړه معلومات درکړو چې د ورتګ خبره یې یوازې یو خیال دی، او کله چې د لومړي ځای په اړه واورئ ښایي تاسو ډیر حیران شئ. له خان میډیا سره پاتې شئ. لومړی شمیره اوکاهارا ځنګل، د ځان وژنې ځنګل. دا ځنګل د جاپان په فوچي غره کې موقعیت لري. هر کال سلګونه کسان دلته خپل ژوند پای ته رسوي. ویل کېږي چې پټ ځواک دلته شتون لري چې خلک ځان وژنې ته هڅوي. خلک دلته عجیبه غږونه، سیوري او د لارو ورکېدل تجربه کوي. دویمه شمیره هویاک غر په ناروې کې دی. ویل کېږي چې هوا یې د انسان ذهن اغیزمنوي او خلک هلته لیوني کیدای شي. دریمه شمیره برمودا مثلث د اتلانتیک سمندر په منځ کې موقعیت لري. دلته بیړۍ او الوتکې بې له کومې نښې ورکې شوي دي. ځینې خلک دا سیمه د ماورا طبیعي ځواکونو له امله ګڼي، او ځینې ساینسپوهان یې د سمندري طوفانونو او مقناطیسي غیر معمولي برخو سره تړلی بولي. څلورمه شمیره د کایش غر په تبت کې موقعیت لري او د نړۍ یو له تر ټولو مقدسو او اسرارناکو غرونو څخه دی. ګڼ شمېر خلکو هڅه کړې ده چې دې غره ته وخیژي، خو هیڅ نه دي توانېدلي. ځینو خلکو په دې غره کې عجیبې رڼاګانې لیدلي او ډول ډول غږونه یې اورېدلي دي. پنځمه شمیره د مړو ټاپو د ارجنټاین په ساحل کې موقعیت لري. دلته زاړه قبرونه، روحاني پیښې او غږونه اورېدل شوي دي. تاریخي څېړونکي او لرغونپېژندونکي چې دې سیمې ته دننه شوي دي بیا هیڅکله نه دي راستانه شوي. شپږمه شمیره د تیاره انرژۍ معبد. ویل کېږي دا معبد د همالیا په لرې ټاپو کې پروت دی. هغه څوک چې دننه شي هیڅکله بیرته نه راځي. ځینې خلک باور لري چې دلته د بل ابعادو ځواکونه شتون لري چې انسانان بیرته نه راپرېږدي. اوومه شمیره د واتیکان پټ ارشیف. دا د نړۍ تر ټولو محرم کتابتون دی. دلته د پیړیو زاړه محرمانه اسناد ساتل کېږي چې یوازې ټاکل شوي څېړونکي او دیني مشران یې کتلی شي. ویل کېږي چې په دې ځای کې د فضایي موجوداتو په اړه مهم اسناد شتون لري. اتمه شمیره ایریا 150 د فضایي موجوداتو پټه اډه. که یو ځای په نړۍ کې د رازونو او پټوالي سمبول وي هغه ایریا 150 دی. په دې ځای کې خلک وایي چې د فضایي موجوداتو جسدونه او د فضا بیړۍ مطالعه کیږي. امنیت یې دومره سخت دی چې که څوک تصادفي نږدې ورشي ځای پر ځای وژل کیږي. نهمه شمیره د مارانو ټاپو. یوازې یو ګام واخلئ او مرګ یقیني دی. دا ټاپو د برازیل په ساحه کې دی او د نړۍ یو له تر ټولو خطرناکو ځایونو څخه ګڼل کیږي. دلته له 4,000 ډیر خطرناک ماران ژوند کوي چې تر ټولو زهرجن یې د طلایي لرګي مار دی. دا ماران یوازې په دې ټاپو کې موندل کیږي. د برازیل حکومت یوازې ماهرینو او ساینسپوهانو ته اجازه ورکوي چې ځانګړو امنیتي تدابیرو لاندې ټاپو ته ورشي. لسمه شمیره شمالي سنتینل ټاپو. که فکر کوئ په دې عصري نړۍ کې داسې ځای نشته چې له انسانانو جلا وي نو تاسو غلط یاست. شمالي سنتینل ټاپو په هند سمندر کې دی او لا هم د تیږو عصر کې بند پاتې دی. د دې ټاپو خلک چې د سنتینل قبیله بلل کیږي له بهرنیو کسانو سره اړیکه نه نیسي او هر غیر محلي کس ځای پر ځای وژني. په 2006 کال کې کله چې ځینې ماهي نیونکي هلته لاړل او د همدې قبیلې لخوا ووژل شول. د هند حکومت له هغه وخت راهیسې هر بهرني ته د ټاپو د لیدو اجازه نه ده ورکړې. دغه ځایونه یوازې افسانې نه دي، ځینې حقیقت لري او ځینې لا راز پاتې دي.